ډېر داسې کسان دي رسول الله مبارک ګورې دا د همدردۍ تعلیم ورکوي د دې حال اخله چېرته د مسکینانو چېرته د غریبانانو همکاري ورسره وکړم کومک ورسره وکړم په دغه به الله تا ته جنت درکوي ته د خدای نه څه شی غواړې مدرسه کې طالبان وي د مختلفو ولایتو د مختلفو ځایو راغلي فقیر مسکین طالبان دي ګورې لا یسألون الناس الحافا د دوی حالت خدای په قرآن کې ذکر کړی دی د دې مه ګورې چې ښایسته پټکي په سر د خدای غیرت ورکړی دی داسې کسان دي دغه مدرسه کې داسې کسان وو کورو ته نه تلو د کورو کرانه وه ورسره خو دومره غیرتي وو چې ناظم صاحب هم نه خبراوه چې موږ سره د کور کران نشته خښتې نیولې وې چې څو ورځې دا وکړو موږ به کورو ته لاړ شو ګورې نن د صوفیې طالبان نشته دغه طالبان یې په جای دي دغو سره همکاري وکړئ تاسې ته به الله جنت کې درکوي د مختلفو وطنو نه راځي څه دپاره راځي کاروبار نشي کولی تجارت نشي کولی خط نه لري دهقاني نشي کولی دکانداري نشي کولی ټول کولی شي خو راځي چې دغه د خدای قرآن د خدای دین دا په ما حق لري دې ته زه ځان وقف کوم خیر د مسکین دی یم خوار دی یم تکلیف دی یم یا خو ګرمي دې تېره کړمه خو چې زه د الله دین زده کړم او خلقو ته یې ورسوم رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوږې تېرې کړي دي داسې حال د رسول الله درته معلوم ده صحابه کرامو اصحاب صوفي طالبانو د رسول الله مبارک ابو هریره مبارک باندې به د لوږې نه بېهوښي راغله رسول الله مبارک راته وایي وشهر المواسات دغه میاشت د همدردۍ د دې بل سره همدردي وکړه کومک و همکاري ورسره وکړه وشهر یزاد فیه رزق المؤمن داسې میاشت ده چې روزي د مؤمن پکې زیاتېږي روزي هم دغه د بدن روزي چې خوراکونه دي هر قسم انسان چې وي ګورې تاسو تجربه باندې ثابته کړئ خدای پاک یو شی ورته رسېدلی مخکې د خدای پیغمبر دا پیشګویي وکړي صلی الله علیه وسلم خدای پاک یو څه ورته برابروي خو تا ته به خدای اجر پرې درکوي چې ته ورسره همکاري کومک وکړي که اوباد دم خدای پراخي پرې راولي که مسکین دم خدای پراخي پرې راولي او د روح غذا چې برکات الهي اسماني هغه د روح دپاره چې کوم غذا دي د معنویت دپاره هغه برکات هم خدای تعالی په دغه میاشت کې زیاتوي